بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسې واورېدل چې ملک زمان قدس ماما د ملک په لمسون خپل د تره زوی اسلم سره لانجه وکړه او وی واهه. بل طرف ته اجمل خانی ته د یو نوي کار وړاندیز وکړ او د خپل ځان سره د شراکت خبرې ورته وکړه. اوس به واورو چې قدس ماما ملک ته څه پیغام لري. السلام علیکم قدس ماما، څه حال احوال دی؟ وعلیکم السلام ملک، ستړی مشي، په خیر راغلی. خیر یوسي قدس ماما، نن درنه پوښتنه نه کوم چې څه کوي، که نن بیا به راپورې ټوکه جوړه کړې. نو هر وخت خو ټوکې نه کوم، کله چې خبره ټوکو ته جوړه شي نو بیا یې کوم. ته پکې څه وایې؟ رښتیا د اسلم خان سره دې خبره څنګه کړه؟ پوله مو بیرته جوړه کړه او که هماغسې په ځای پاتې ده؟ نه یاره، داسې مې درته ووهلو چې څه مې برابر کړو چې دا یاد وي بیا به بې ځایه پولی نه وهي او نه به زما ځمکې ته راتېرېږي. ته پکې څه وایې؟ نو هغه خو ویل چې ما تیری نه دی کړی، یوازې خپل طرف مې وهلی او ته وایې زما ځمکې ته راتېر شوی دی. عجیبه ده. د اسلم په خبره به کله هم باور نه کوي، هغه کار یو شان کوي او خبره بل شان. ته پکې څه وایې؟ ولا نه پوهېږم، خو ما ته یې له ځانه سپین باز جوړ کړی و، ویلې چې اول پوله ده وهلې او بیا ما وهلې. نو که دې خبرې ته وکتل شي ملامت پرې ته راځي قدس ماما. زه به ولې ملامت راسم؟ ما خو خپل طرف وهلی و او خپل طرف ځمکه خو د هر چا حق کېږي چې ویې وهي. نو زه څنګه ملامت شوم؟ ملکه ما ته ښکاري چې اسلمي څه شوړه درکړې ده، ځکه دې د هغه په طرف انډی کوږ دی. ته پکې څه وایې؟ ګوره قدس ماما، ته هر وخت په ما شک کوي. همدا زوم چې د ځمکې او د پولو خبر مې درته راوړ او مخکې له مخکې مې خبر کړې، اوس دا خبرې کوې، خفه دې کړم. ګوره ملکه، زه شک نه کوم، خو ستا ځینې کارونه ما مجبور کړي چې شک در باندې وکړم. ته پکې څه وایې؟ ښه، اسلم خان خو دې ووهلو چې د هغې پولې سره دې څه وکړل؟ پوله دې سمه کړه او که نه هماغسې پاتې ده؟ پوله مې سمه کړه او ځان مې ترې بېغمه کړو. اسلم دې اوس نرشي ګوتې دې وروړي. ته پکې څه وایې؟ ستا مخه څوک نیولی شي قدس ماما؟ ته خو زموږ د کلي یو زورور سړی یې، تا سره د چا زور برابر دی؟ ته اوس د ځمکې نه بېغمه شوې، مطلب په ارام به اوس خوب درځي. وایم مخکې به مې کله کله په ځمکه د شپې هم چکر واهه، خو اوس بیخي بېغمه شوم. ته پکې څه وایې؟ وایي غوا مړه او پړی یې شکېدلی. دا دې ښه کار وکړ. زه د نظم چې نور کارونه لرم، زما چې د اسلم پوښتنه وکړم چې هغه په څه حال دی چې لوبه ګرمه کړم. اجمله، هغه خانۍ خو دې راښکاره نه شو، داسې ښکاري چې خوښه یې نه ده راغلې، که نه نو وخته به راغلی و. څه ووایم، څومره چې زه خانه یې پیژنم نو هغه د پیسو ته د ټینګې بیخي نه دی، چې ګټه یې وي هر ځای ته ځان رسوي. بیا نو تا سم پوه کړی نه دی، کاش زه در سره وای نو ما به سم پوه کړی و، ځکه که د قچکبرۍ نه خبر نه یم خو د پیسو یې خبر یم. خو ځه، که خانه یې رانغی نو کوم بل نفر به پیدا کړو چې هم مو راز وساتي او هم ترې کار واخلو. چې داسې د اعتبار نفر پیدا شي نو زه به په خاني څه کوم، خو له بده مرغه داسې څوک مې په نظر نه راځي. د خدای بنده کلی له وزګار خېلو ډک دی، ورپسې ګرځېدل غواړي. ځه، لکه چې بل چا تاجت هم پیدا نه شو، هغه دی خانه یې په خپله راغی. په خیرونو په خیرونو د انځر ګله، بیخي دې دره کورک دی، اوس په ساتونو هم نه راځي. نو تاسې د ست ځای پریښی نه دی، ځکه که نه ما خو له اوله خپل ملګري ګڼلی او تاسې راته ټګ و برګ وئ، ومو وهلم او بیا مو پوښتنه قدرې هم ونه کړه. څه پوه شوې؟ خانیه، اوس د ګیلو میلو وخت نه دی، نوی کار دی او نوې خبرې دي. وایه که نه له موږ سره دې په شریکه کار ته سلا راغله او که نه؟ سلا خو مې راغله، البته لږ شکمن یم. وایي ماسې نه کار را نه واخلی او بیا مې همداسې په سپین میدان پرې نږدی. څه پوه شوې؟ ګوره خانه، مخکې چې څه تیر شوي هغه تیر شوي،
اوس لپاره زه ضمانت کوم چې داسې هیڅ خبره به نه وي چې ستا نه به پټه وي او ته پکې شریک نه یې. خو موږ له تا نه هم دا تمه لرو چې موږ سره به په راستۍ چلیږي. موږ خو مخکې په راستۍ وو، خو کار تا وران کړی و، د غټ تاوان سره دې مخ کړي وو. ځکه خو دا ځل وایو چې هیڅ یو کار به بې زموږ له پوښتنې نه کوئ. سمه ده، همداسې به کوم. اوس مې پوره پوه کوي چې ستاسې کار به څه وي او زما کار به څه وي. څه پوه شوې؟ خبره داسې ده خانه چې ته به هغه کلیوال پیدا کړې څوک چې وزګار وي او د خارج شوقیان وي، تر موږ به یې رارسوي او یا به یې په هکله موږ ته خبر راکوي. موږ به ورسره خبره کوو او بیا به یې قاچاقبرو ته ورسپارو. بیخي صحیح ده زبیره. کلی کې داسې ځوانان شته چې هم وزګار دي او هم د خارج شوقیان. څه پوه شوې؟ بس چې شته نو بیا ګورې څه ته، ورشه او لاس په کار شه که نه. که خدای مې نه غلطوي دا مخامخ را روان خو داسې ښکاري لکه اسلم، خو چې دا سر یې څنګه پلستر کړی دی لکه چې قدوس ماما ښه سم وهلی دی. یا لکه تا اسلم خان نه یې؟ دا ولې دا کور ته درغلی وم، ویل چې تللی دی ډاکټر ته. هو اسلم خان یم ملک صاحب. دا ښه ده چې تا وپېژندم، که نه نو تاریخ ګواه دی چې په مات سر چا نه یم پېژندلی. خدای دې خیر کړي چې دا سر در باندې چا مات کړی. چېرته د قدوس ماما سره خو به دې لانجه نه وي راغلي؟ هماغه سره مې لانجه راغلې ده که نه. کور ته راپسې راغی او د کور مخکې ووهلم. تاریخ ګواه دی چې ما چېرته جنګ کې وهل نه دي خوړلي، خو دا ځل راباندې قدوس زورور شو، زورور. اصل کې زما پښه وښویېده نو هغه دستي وار وکړ او زه په سر ولګېدم. که نه نو داسې ډېر قدوسیان زه سملولی شم. ولا دا خو ښه کار نه دی شوی او قدوس ماما در سر سخت زیاتی کړی دی. چې د لانجې وجه څه وه؟ هغه ورځ چې تا زه د کومې پولې وهلو نه منع کړم، د هماغې پولې وهلو په وجه ویل چې تا ولې زما طرف ته پوله وهلې. تاریخ ګواه دی چې ما پوله نیمه وهلې وه، خو دا پوله پوره چا وهلې. اصل کې که رښتیا خبره درته وکړم نو قدوس ماما ته ته کمزوری ښکارې، ځکه درته د وهلو بهانې جوړوي. که نه نو زه خو د دې خبرې شاهد یم چې تا پوله نیمایي کې پرېښوده. همدغه خبره خو ورته ما وکړه، خو قدوس ویل تا پوله وهلې او په خپله خو چې د خپل طرف نه هر څومره وهلې هغه خیر دی. تاریخ ګواه دی چې د تره بچي راته ډېر سپک وکتل. خفه نه شي اسلم خانه، ستا دي څوک چې د قدوس ماما د سترګه وسوځېږي. نه مټ او بازو لري او نه پیسه، خود به درته په سپکه سترګه ګوري. که زما منې نو ورسره روغه وکړه، دا درته ښه تمامېږي. ملکه ته خفه نه شي، تر څو مې چې خپل بدل نه وي اخیستی نو روغه جوړه نه کوم. تاریخ ګواه دی چې اسلم خان کله هم بې بدل اخیستو روغه نه ده کړې. ګوره د یو ملک په توګه زما دنده ده چې زه د کلیوالو ترمنځ د سولې او امن فضا قایمه کړم. نو په همدې خاطر درته وایم چې په روغه جوړه کې دې ګټه ده. ما خو درته خبره خلاصه کړه ملکه، زه چې بدل وانخلم تر هغه یې پرېښودو والا نه یم. تاریخ ګواه دی چې کله مې همداسې روغه کړې نو قدوس سترګه لاس راشوي. نه نو ته به څه وکړې اسلم خانه؟ نه خو څوک د تکیې لري او نه د پوښتنې او نه هم دومره پیسه چې بدل دی واخلې. ته څه وایې؟ زه به ورسره هغه کار وکړم چې قدوس به یې هم یاد وساتي. تاریخ ګواه دی چې ما په چا پسې مټې بډ وهلې، ښه ورځ یې رانه نه ده لیدلې. سمه ده نو ما خو در باندې خپله غاړه خلاصه کړه، نوره دې خپله خوښه. البته یوه د راز خبره درته کوم چې قدوس ماما په خپل وهلو دومره نه خفه کېږي څومره چې په ځمکه خفه کېږي. هغه وایي که نه چې که میخه ځورول غواړي نو کټی ووهه. زما هم ورته فکر دی ملک صاحب، په داسې ځای کې به ګزار ورکړم چې قدوس به خپله حیران او دریان شي چې دا څه وه او څه راوشول. تاریخ ګواه دی چې زما ګزار د انسانان حیران دي، حیران.